آیا پاکستانی ملا د ایمان او غیرت په نوم څه پیژني او که نه؟ د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادري څه وخت مخکې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویلي وو له افغانستان سره د پاکستان ځکه حالات نه سمیږي چې افغانستان کې د دوی دښمن یعنی هند ته په جلال آباد مزار شریف کې سفارت او قونسلګري ورکړې ده. هغه وویل چې زموږ دښمن یعنی هند چې په افغانستان کې سفارت او قونسلګري لري نو افغانستان به زموږ دښمن وي او زموږ به ورسره هیڅ سمې نشي راتلی او دا یې هم ویل چې له افغانستان سره د لارې وتړل شي ځکه چې دوی زموږ دښمن موږ ته کېنولی دی. خو پرون ورځ پاکستان د خپل دښمن هند لپاره د کرتاپور لاره جوړه کړه او د خپلو دښمنانو یعنی هندیانو سیکانو لپاره یې بې ویزې او بې پاسپورټه تګ راتګ پیل کړ چې دغه مهال باندې د هندي فلمونو هغه ستوری یعنی سني دیول هم راغلی و چې هغه تل پاکستان ته کنځاوې کړي او همداراز په خپل هر فلم کې به یې پاکستان بد یادولو. د پاکستان د مذهبي امورو همدغه مولا نورالحق قادري له ډېر احترامه د یو هندو شاته روان و او په دې ویاړېده چې له هندو سره روان دی خو نه پوهېږم چې دوی دا تر ټولو لوی دښمن څنګه دومره ورته ګران شو. پرون ورځ د هند سترې محکمې د بابري جومات ځکه هندوانو ته ورکړل کله چې د پاکستاني رسنیو پرې ډېر له کرکې ډک راپورونه هم خپاره کړل خو په همدغه ورځ باندې پاکستان د کرتارپور لاره هم خلاصه کړه او د هندیانو یعنی سیکانو ته یې وویل چې پرته له ویزې او پرته له پاسپورټه پرې تګ راتګ کولی شي. که چېرته پنجابي وایي چې د هند او پاکستان دواړه پنجابیانو کې خلک یو قوم دي په یوازې مذهب یې جدا دی او دوی نشي کولی چې یوازې د مذهب په بهانه له یو بل نه جدا شي نو زه به دا ومنم. خو دغه پښتون مولا نورالحق قادري بیا د هندیانو د هرکلي لپاره هلته څه کول؟ د هغه خو ورسره مذهب هم بیل دی، قوم یې هم بیل دی، ژبه یې هم بیله ده، کلتور یې هم بیل دی، خو بیا هم هماغه د هندوانو مخې ته خلاصه غېږ ولاړ و چې موږ ته یې د هماغه هندو په سر پیغور راکوو او ویل یې چې تاسې زموږ دښمن ته ځای ورکړی دی. د هغه د چا خبره سمه ده چې ویل به یې د پاکستان مولا تر ډم بتر دی او ډم یې تر مولا بتر دی. دا خلک چې ټوله نړۍ یې په دې راخیستې ده چې هند یې دښمن دی، نصاب یې له دې ډک دی چې هند یې دښمن دی. خپلو خلکو ته هر سهار او ماښام همدا وایي چې هند یې دښمن دی نو له خپل دښمن سره بیا خلک په سرحد کې لارې داسې خلاصوي. خو پاکستان د ولس د حافظه هم نشته دی، د ملا ایمان یې هم نشته دی، سیاستوال یې هم شرم نه لري چې څوک ورته آینه وښایي چې تاسې ولې داسې کوئ. د هغه تبلیغیانو مشر مولانا طارق جمیل هم داسې ورک دی چې بیخي په دې نړۍ کې نه وي. هغه سهار او ماښام به د عمران خان صفتونه کول چې د مدني ریاست غواړي خو د همدغه مدینې په ریاست کې پښتون د ژوند حق نه لري. افغان په ویزه پاکستان ته نشي تللی او هند چې د دوی ستر دښمن دی پرته له ویزې اوس پاکستان ته تګ راتګ کوي. نو زه له تاسې پوښتنه کوم آیا پاکستاني مولا د ایمان او غیرت په نوم څه شی پیژني؟